محترم مفتی صاحب محمد د کابل ولایت څخه پیغام را لېږلی او شریف پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي یو کس داسې لباس اغوستی وي یا داسې ځای وي چې څوک نسي پکښې کښېنستلی، نو په دغه صورت کې په ولاړې باندې بولې کول جایز دي او که نه جایز؟ حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې په عامو حالاتو کې په ولاړې سره بولې کول دا یو مکروه عمل دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه څخه منع کړی ده. البته د عذر به خاطر یو څوک کولی سي چې په ولاړې بولې وکړي، شرعاً څه مشکل نه لري. نو لهذا په مسئوله صورت کې چې څوک نسي کښېنستلی، نو د لپاره په ولاړې بولې کول دا روا دي. معارف السنن جلد اول صفحه 103، حاشیة طحطاوي جلد اول صفحه 450، همدا ډول رد المحتار جلد اول صفحه 253. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.